روژې په 10مه د یتیمانو کونډو بورو ته ورکړل او ډېره مننه ترې کوو. خدای دې دا خیرات قبول خدای دې خیر وکړي، خدای دې عمر کې برکت ورته واچوي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د روژې مبارکې میاشت 10 او د اپریل 11 تاریخ دی. زمونږ موقعیت پروان یعنې باګرام ولسوالۍ کې دی. زمونږ د اهل خیر ورونو رالیږل شوې مرستې 1,12,000 افغانۍ چې مونږ ته رالیږلې وه، مونږ د دې ورونو رالیږل شوې کومک باندې دلته په دې قلعه نصرو کې تقریبا 10 یتیمانو کونډو او بېوزلو کورنۍ ته د روژې په 10 ورځ باندې دوی ته خوراکي مواد واخیستل او دوی ته متوضع کړل. واقعا چې تاسو دغه کورنۍ دلته ګورئ اکثرا دوی ټول یتیمان دي، کور کې سرپرست نه لري، کونډې دي، مستحق دي، بیچاره خلک دي. شهیدانو او کونډو ته وسپارئ. مننه موږ ترې نه کوو.